بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ څنګه چې وی چې کورلډرا څه د پر استعمالېږي، لکه پرون مو ویلي کورلډرا بل ورځ مې ویلي چې کورلډرا یو ډیزاینینګ سافټویر دی، کورل کمپني ده، ډرا فار ډرایینګ. که تاسو انسان وګورئ که نه، انسان تاریخ وګورئ، نن نه 15,000 کاله مخکې نو ویلی شي چې د غرونو ژوند دی، د کاڼو ژوند دی، صحیح شو که نه، په هغې کې به یې وخت تېراوه. نو کپړې په تن نه وې، هېڅ نه وو که نه. نو هغه ټایم نه که ته وګورې، هغه ټایم نه داسې شیزونه موندلی شوي چې په هغې ډرایینګ جوړ دی، په هغې باندې ډرایینګ جوړ دی، یعنې داسې آرټ جوړ دی، داسې شکلونه جوړ دي چې د هغې نه ظاهرېږي چې مطلب د انسان او د ډرایینګ تعلق چې دی د 15,000 کالو راهیسې را روان دی. نو تر نن وخته پورې که تاسو وګورئ، ډېر داسې آرټسټان به وي، یا مثال خطاطي به وي، یا مثال داسې رسم کولو والا به وي ډېر، چې هغې مطلب په دې باندې څېړنه کې روان دي، مخکې ځي. نو د دغې وخت نه دې خوا چې کوم څنګه د ډرایینګ دپاره مطلب مخکې به داسې سامان الاتو چې دونه سهولت به نه و، خلکو به په کاڼو باندې یا په دیوال باندې به مطلب هغه ډرایینګ جوړو. نن وخت که تاسو وګورئ نو هغه ډېر څه بدل شوي دي، سمه ده که نه. اوس چې خبره چې نن وخت سره 21مې پړۍ سره ټول چې دی نو هر څه کمپیوټرایز شو، ټول ډرایینګ کمپیوټرایز کېږي. نو کورلډرا هم د دغې مقصد دپاره استعمالېږي چې مونږ مطلب تاسو ته مخکې وي چې د ویکټر ګرافیک جوړولو دپاره استعمالېږي. ویکټر ګرافیک داسې وي چې په لاینونو باندې یو شکل جوړول، یو خو کیمره وي چې په کیمره باندې د یو ځای نه ته عکس وباسې که نه، یو په لاینز باندې یو شکل جوړول وي، یو ډیزاین جوړول وي. نو دغې مقصد دپاره مونږ دا کورلډرا استعمالوو. خو دا یاد ساتئ چې کورلډرا سره سره فوټوشاپ هم چې دی هغه تړلی شوی دی، ځکه بعضې کارونه ډېر داسې وي چې په کورلډرا کې کېږي، خو د هغې دپاره بیا خامخا د فوټوشاپ ضرورت راځي. نو کورلډرا سره به تاسو پلس فوټوشاپ هم وایې، دا دواړه پروګرامونه چې دي 2 میاشتې ټایم نیسي، سمه ده که نه. کورلډرا ځان له 1 میاشت نیسي، فوټوشاپ ځان له 1 میاشت نیسي. دا به دواړه زده کوئ. نو په فوټوشاپ کې یو دا فایده وي چې سړی فوټو ایډیټینګ زده کړي، ډیزاینینګ زده کړي. په کورلډرا کې جسټ ډیزاینینګ دی، بیکګراؤنډ کلر یا یو مثال یو پکسل جوړول، بروشر جوړول، کارت جوړول، ټول شیزونه به انشاءالله وخته زده کوئ. نو د ټولو هر څه دپاره تاسو ته مخکې مې ویلي وو چې یاره کله تاسو کورلډرا زده کوئ، د هغې نه مخکې دا خبرې ذهن کې کېنوئ چې مثال یو نوی کس چې راشي هغه بیخي کورلډرا ویلي نه وي، په فرسټ ټایم یې وایي. د دې مثال داسې وي لکه چې مثال موږ یو ماشوم رونیسو د مستري دوکان کې کېنو، سمه ده چې د مستري دوکان کې کېنو، نو هغه غریب ته خو پته نه لګي چې 12مه چابي څه ته وایي، ویلپانه څه ته وایي، یا مثال بانټ څه ته وایي، دا شیزونه هغه دپاره بیخي نوي وي. نو هغه به اول هغه ټول زده کوي، هغه ټولز نومونه به زده کوي چې دا ویلپانه ده، دا مثال دا دی، بیا به پېژني، بیا به کار پېژني چې دې کار څه دی. نو دغه شانتې چې دی تاسو هم د هغې ماشوم په مثال یې چې مثال یو ماشوم دلته راشي، تاسو هم هغه ماشومان یې، دلته کې به نور خو تاسو غټ یې، مطلب مې خبرې دغه دی، دلته به تاسو څه کوئ، دې ځای کې به تاسو هغه ټولز پېژنئ. ټولز چې کله تاسو وپېژنئ بیا به یې کار پېژنئ، کار چې تاسو وپېژنئ بیا به یې کار ترلاسه کوئ. صحیح شو که نه. یکدم موږ داسې نشو کولی چې استاده ته خو ماته یو کارت جوړ کړه، نه، زه به درته جوړ کړم، خو تاسو به 2 میاشتو کې هغه کارت جوړ نه کړی شئ، ولې چې تاسو ته پته نه لګي چې په دې باندې کم ټولز استعمال شو، کم شیزونه پې استعمال شو. نو راځئ چې سټارټ واخلو. بس صحیح ده. څنګه چې کورلډرا کولاوئ تاسو ته سټارټ اپ ډیلاګ بکس راځي، د سټارټ اپ ډیلاګ بکس وي. سټارټ اپ ویلی شي مطلب په شروع کې چې کوم ډیلاګ راځي هغې ته موږ سټارټ اپ ډیلاګ بکس وایو. په دې کې موږ سره شپږ آپشن دي. لومړنی موږ سره څه دی، نیو ګرافیک. نیو ګرافیک څه لپاره استعمالېږي چې نیو ګرافیک باندې موږ کلیک کړو نو موږ کولی شو چې یو ګرافیک یو ډیزاین ترلاسه کړو، جوړ یې کړو. څنګه چې موږ مایکروسافټ ورډ ایکسل استعمالو که نه، په هغې کې فایل جوړوو او نیو کمانډ په مدد سره. دا شان کورلډرا چې دی تاسو چې کله هم کورلډرا کولاوئ تاسو ته اول چې دی نیو ګرافیک راځي. نیو ګرافیک باندې تاسو بیا مخکې تللی شئ، کار کولی شئ، سمه ده. اوپن لاست ایډیټ مطلب دا دی چې مثال تاسو یو ګرافیک جوړ کړ، نیو ګرافیک په مدد سره بل ګرافیک هم جوړ کړ، درې مو جوړ کړل. اوس اخري ګرافیک چې تاسو کوم جوړ کړي فرض مثال هغه تاسو اوکې پکې کار او بند دی، نو بیا تاسو کولی شئ اوپن لاست ایډیټ باندې کلیک کړئ. اوپن لاست ایډیټ دا کار کوي چې کوم اخري ګرافیک تا سیو کړي وي، یعنی مطلب کوم شکل تا جوړ کړي وي، مثال یو ګرافیک ته جوړ کړ، دریم تا جوړ کړو، سیو دی کړ، کورلډرا دې کولو کړه، چې کله ته څنګه کولو کړه ته اوپن لاست ایډیټ باندې کلیک کړې، هغه دریم نمبر ګرافیک ته دا ډایرکټ کولاوئ. نو ته ضرورت نشته چې ته مطلب لاړ شي اوپن یې کړې هغه دریم ګرافیک، سمه ده که نه. اوپن ګرافیک مطلب دی جسټ لایک اوپن کمانډ. مثال ته سره په زرګونو ګرافیک تا جوړ کړي دي، ډیزاینونه یې جوړ کړي دي، ته یو مخصوص یو خاص دغه کولاوئ، د هغې دپاره به ته بیا اوپن استعمالوې.
صحیح شو مشخص فایل ته کولاوي هغه د لپاره به اوپن دا اوپن لاست ډیټ مطلب دا چې تا کوم اخیری ځل باندې سیو کړي هغه راته کولاوي اخیری ځل باندې چې تا کوم سیو کړي هغه کولاوي خو هغه بل یو مخصوص یا یو خاص مشخص نه کولاوي د اوپن په ذریعہ باندې تاسو مخصوص یا مشخص فایل د کورلډرا سره کول شي دغه شان ټمپلیټ ویل شي ریډي میډ شیزونه ریډي میډ هغه وی چې مخکې نه جوړ شي کورلډرا چې تاسو څنګه انسټال کوي کې ټمپلیټ هم انسټال وي نو ټمپلیټس کې اکثر داسې لاینونه وي بارډرز وي د سنور دغه وی پکې هغه ټول لرسه پکې راځي سمونه نو ټمپلیټس باندې کلیک کې بیا مخکې مونږ وایو کورل ټیوټر دی بګي کورل ټیوټر مطلب دی ټیوټر ویل شي استاد تا صحیح شو لکه کورل ټیوټر نه چې کلیک کې نو تاسو ته داسې شیزونه مخې ته راشي چې پاغه باندې تاسو نه پوهیږئ نو ټیوټر په مدد سره تاسو هغه شي هغه شیزونه کې کومک په کم چې تاسو نه پوهیږئ او ورډز نیو د دغه چې ورډز نیو ان کورلډرا 9 په کورلډرا 9 هم ورژن کې چې دی صدا سه نه ویلي نو هغه د پر ورډز نیو استعمالي ورډز نیو څه پکې نه ویلي څه نوی فیچر راغلی نو په دې باندې ته کلیک کې ته د ټول معلومات درکې چې دا په مطلب دینه مخکې کورلډرا اډ استعمالي ده نو په اډ کې دا نو په 9 کې راغل خیال هم دی کنه نن وخت سره کورلډرا X3 X4 X5 X6 پر راغلی وي X5 X6 مطلب دا چې X اصل کې د رومن انسا لکه X لسم نمبر ته ویل شي په رومن کې لیکي کنه I نو X اصل کې لسم دا وي سم ده کنه لسم نو X4 مطلب د سوار لسم صحیح شو X5 مطلب دی 15 لسم چته 15 لسم شپږم ورلسم ورجن د کورلډرا دستیابي په مارکیټ کې او اصل کې دا سدا چې کورلډرا 9 پروفیشنلی ده کورلډرا 9 چې څوک صحیح طریقې سره زده کی هغه په X12 باندې کار کول شي په X18 باندې بیا کار کول شي خو صحیح طریقې سره زده کی وامره دل کنه ټمپلیټ ته تلخ خیم بیا نور کار کوم ټمپلیټ باندې چې کلیک کوم ماته به یو ټمپلیټ ویزارډ راشي ویزارډ هغه شي ته وي چې کوم سټپ بای سټپ کیږي مرحله وار کیږي ایته ویزارډ ویل شي په کمپیوټر کې چې کوم ځای کې تاسو ویزارډ راځي ویزارډ ډیلا باکس اټس مین چې دا کار با سټپ بای سټپ کیږي مرحله وار وکیږي نو پدې کې تاسو نه تاسو کې چې کورل ټمپلیټ ته پکار دي کنه پیپر ډاکومنٹ ټیکسټ ته پکار پیپر ډایرکټ ټمپلیټ ته پکار دي زدا غالم نیکسٹ ورکاو اوس څه جوړاوي مثال ایڈورټایزمنٹ بزنس کارت براوشر کیلنډر کارت سرټیفیکیټ انوالپ د ټول پکې دي دا موږ په کورلډرا سره جوړولای شو وکړه چې تاسو د باندې کلیک کوئ دا یا ساته چې مخکې به داسې و کورلډرا 9 سره به یو سیډي راتلل ټمپلیټس په نوم باندې پای کې به دا هر څه تیار مو سره راتلل اوس کوم د عوام پر مثال زه یو بزنس کارت جوړاوم نو ګوزه نیکسټ ورک مانه بسوي ما د بچره فایند سیډي تاسو سره سیډي شته هغه ټمپلیټس هغه سیډي راکا نو کورلډرا 9 سره په مارکیټ کې هغه سیډي نه ملاوي مخکې براتلا اوس نشته هغه تر نه ختمه کړې ده صحیح شو ځکه مخکې په 50 یا په 80 روپے باندې کورلډرا 2 سیډي نه اوس په 25 روپے دي نو خامخا چې قیمت کمیږي سیډي بم کمیږي نو هغه پس زم ډېر ګرځم خونن سبا نشته صحیح شو نو دا د هغه سیډي نه راوچتولې صحیح شو کنه د ټمپلیټ چې تاسو راوچتوي دا سیډي نه ورچته سیډي موږ سره شته نو موږ نشو کړی ها بل پدې کې چې دا کورل ټیوټر دی کورل ټیوټر نه چې کلیک کړئ دا کیته ترازی انټروډکشن getting started shape and curves دا شان working with text دا ته ټیوټر راولي چې پس کې ته هیلپ غواړي مثال ته پدې کې غواړي working with text ہے پدې باندې چې کلیک start lesson ہے پدې نه کلیک اوپن کدل دا پته lesson هم اوپن شي next ورکاوه دا ته سره دل لګي هیلپ درکې د انګلیش چې کلیک text tool box click to top left or of the drawing page دا هغه بدل کی ته نو دې سره ته انګلیش درکې نو زیم زبردست داسې عملی کوم سمانه بل پدې کې چې دی ورډز نیو دی ورډز نیو نکله کې دا ورل لګی ته راځي چې را پدې کې نه وېسري خو چې تاسو سره انټرنیټ سپورټډ ولا انټرنیټ سره کنیکټ وي نو هغه ټول هیلپ دلته تاسو سره راځي نو آنلاین هیلپ چې تاسو له خامہ انټرنیټ پتا سو دی لپاره فالوي نو ټول معلومات بدل شي ورډز نیو او پیره زمونږ ټول اول کار چې دی نیو ګرافیکس سره دی دا تاسو ډراینګ ایریا دا پک دا پیج چې تاسو راغلی دا ټایټل بار دی کیپشن بٹن دی دا درې دا شان دا منیو بار دی دا فایل ایډیټ ویو د منیو بار دی سمانه دا موږ سره چې سټانډرډ ټول بار دی دا موږ سره پراپرټي ټول بار دی دا موږ سره ټول باکس دی سمانه دا چې تاسو نه دا کلر پلیټس دی دا لاندې چې پیج ټیبز دی دا لاندې سټډیز بار دی نه دا فل آوټ لاین چې دې نه دا کلرونه وغیرہ په دې ټول بار څخه په مزه پېښه دا سکرال بار دی سدي
سکرال بار یو ورټیکل یو مودي یو افقي سکرال بار دی په هغې باندې مطلب لیفټ سایډ یعنی مطلب چپ لاس ته او ښي لاس ته تللی شي برخ کله تللی شي په سکرال بار باندې سره ډبل کلیک سره دا واپس خپل ځای ته ځي ډبل کلیک سره دا ګوره که بره ځان ته لګوي بره لګولی شي که کته لګوي سایډ ته لګوي لګولی شي مثال دې څنګ ته لګوي خالي کلیک وکړي دې خوا سمه ده که نه زمونږ تاسو ته ما مخکې مې ویلي چې د کوروډرا نه مخکې چې زه تاسو ته کوروډرا شروع کوم نو کوروډرا مونږ په یو ټیچینګ وایس یو پریکټیکل وایس وي ټیچینګ وایس مطلب د استاذۍ طریقې سره چې تاسو ځئ ټیچینګ وایس چې زه مونږ به یو کمانډ تشریح کوو چې دا څه کار کوي څه دپاره استعمالېږي دا څه کار کوي دا څه دپاره استعمالېږي پریکټیکل وایس داسې وي چې دا ټول کمانډونه سړی زده کړي نو پریکټیکل کار به بیا لا کولی شي مثال زه به تاسو ویم چې دا یو فایل مونږ فایل منیو چې مونږ سټډي کوو فر د مثال په دې کې به تاسو چې پریکټیکل استعمالوي پرنټ به استعمالوي سینډ به استعمالوي یو شي یا سیو به استعمالوي خو مونږ غونډه منیو وایو ولې وایو ځکه چې ټول کمانډونه مونږ ته زده شي که مثال مونږ عملي کار ترلاسه کوو چې مونږ ته څه مشکل را نه شي په خبره باندې پوه شوې دې ته ویلی شي ټیچینګ وایس سمه ده په پریکټیکل کې به تاسو کېدای شي سیو کمانډ سره صرف تعلق ولرئ نور بس نه بله خبره دا ده چې په کوروډرا کې 80% کار مونږ د ټول باکس نه لرو 80% کار مونږ ټول باکس نه کور کوو باقي 20% چې کم پاتې کېږي هغه مینیو نه دی ښه 20% څه نه دی مینیو نه دی مینیو بار کې به تاسو 20% کار کوئ نو شارټکټ خو مې دې له ورکړي دي چا چې نه لیکلی دې نه به تاسو نوټ بک بیا والی وبیا لیکئ د سره هم شته د سره هم شته په ښکلې کتابچه به یا دغه به را پیدا کړي کې به ولیکئ سبا به انشاءالله عملي کار شروع کړو نن پکې دې راغلی نو ځکه مې د سر نه تاسو څه ناڅه د کوروډرا خبر وکړه انشاءالله سبا عملي ده